بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو واقعه ده د دین قیمت. یو استاد خپل شاګردانو ته ووی دا دین ډېر قیمتي دی، د دین ډېر قدر وکړئ. یو ورځ یو طالب علم خپلې سیرې سپړۍ موچي له یوړه. موچي ته یې ووی چې دا سپړۍ وګنډه، زه به تا ته دې بدله کې یو د دین ډېره اهم مسله وښیم. طالب علم خو په دې سوچ کې و چې دین خو ډېر قیمتي دی. موچي ورته وویل چې خپله مسله دې د ځان سره کېږده او پاسه. طالب علم روان شو، استاد ته یې ټوله قصه وکړه. استاد پوه شو چې د ماشوم سوچ بدل شوی دی او د دین نه لرې نه شي. استاد ډېر پوهېدونکی و. طالب علم له یو قیمتي کاڼی ورکړو، ورته یې وویل چې دا کاڼی په سبزۍ منډۍ کې وښیه، قیمت یې معلوم که. طالب علم دا کاڼی واغست، د ځان سره سبزۍ منډۍ کې ټولو ته وښو. د کاڼي باندې تاسو ماله څه راکولی شئ؟ چې ورته وویلی شو یو څو دانې لیمو، ټماټرو دانې یا نوره لږه ډېره سبزي. طالب علم واپس دا کاڼی د خپل استاد له راوړو. استاد ترې تپوس وکړه چې څه قیمت یې دی؟ طالب علم ورته ووی لیمو او ټماټرو یو څو دانې او لږه ډېره سبزي. استاد ورته وویل چې دا اوس د څنار دکان ته یوسه. کله چې دې طالب علم دا کاڼی د څنار دکان ته یوړ، دکاندار ورته وویل چې د دې قیمت زما د ټول دکان نه ډېر زیات دی، لہذا د علم قدر علماو سره دی، د سونې قدر سونار سره دی. دا اوس په تاسو پورې ده چې تاسو د خپل څیزونو قدر څومره کولی شئ او د خپل څیزونو قدر پخپله وپېژنئ. امید لرم چې انشاءالله دا ویډیو به د نورو ویډیوګانو په شان ستاسو خوښه شوي. او بیل آیکن ضرور ووهئ او دا ویډیو مخې ته ډېره شیر کړئ. دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د الله په امان.